په پخوانی زمان کې یو شتمن ځوان سوداګر و. یو ځل چې د څه کار لپاره په سفر روان و، په لاره کې یوې ونې لاندې کښېناستی چې ځان هوسا کړي او غرمه په دا یخه ساړه کې تېره کړي. دلته یې ډوډۍ وخوړله، خو په ګوډي کې اوبه ختم سوي وې. ونې ته نږدې یو څا و. دغه ځوان سوداګر یوه ډبره څا ته په دې خاطر ورته کړه چې وګوري چې په څا کې اوبه سته او که نه. یو څه وخت وروسته له څا څخه یو بدمخه پیری په ډېر خشم او جوش کې په لاس کې توره نیولې راووتی او ویې ویل: تا چې ډبره څا ته راوغورځوله، نو هغه ډبره باندې زما زوی ولګېدی او هغه مړ سو. اوس په بدل په توګه تا هم ووژنم. سوداګر ډېر اندېښمن سو او پیري ته یې وویل: تاسو ماته یو کال پورې وخت راکړئ، د دې لپاره چې زه خپل مال او شتمني اداره کړم او د قرضدارانو پورونه ادا کړم. زه به د مودې له پای ته د رسېدو وروسته هم په دې ځای کې حاضر شم. بیا تاسو اختیار لرئ، هر هغه څه چې تاسو غواړئ زه به هغه ته غاړه ایږدم. پیري د سوداګر خبره ومنله. سوداګر خپل وطن ته راستون شو. ټول حسابونه یې برابر کړل. د وخت په پوره کېدو سره د خپلې ښځې او اولادونو څخه یې رخصت واخیست. کله چې د خپل پیمان سره سم د هغه ونې لاندې ته راورسېد، نو تر سایه لاندې کښېنستی. ډېر وخت لا نه و تېر سوی چې یو بوډا سړی چې یوه وزه ورسره وه دالته راغلی او سوداګر ته یې وویل: وروره ته څوک یې او په دې ویرونکي ځنګل کې یوازې څنګه ناست یې؟ سوداګر خپله ټوله کیسه ورته وکړله. بوډا وویل چې زه به تر هغه وخته ولاړ نسم چې ستاسو د قضیې پای ونه ګورم. یو څه وخت وروسته یو سړی راغی چې 2 سپي یې په زنځیرونو نیولي وه او د حال پوښتنه یې ترې پیل کړه. کله چې یې ټوله کیسه واورېده، هغه هم پاتې شو. وروسته یو بل سړی له یوې خرې سره راغلی او هغه هم د دغو کسانو په لیدلو سره هلته ودرېدی. دغو ټولو خلکو لا ښې خبرې هم نه وې کړې چې له څا څخه دوړې راپورته سوې او هغه تکړه پیری توره په لاس کې راووت. هغه سوداګر ته مخاطب سو چې ستا وخت نور پوره دی، اوس به زه تا وژنم. سوداګر په ژړا سو. کله چې پیري د وژلو اراده وکړه، بوډا له خپلې وزې سره رامخته سو او له پیري څخه یې خواست وکړ چې ای د پیرانو باچا، زما او د دې وزې یوه عجیبه کیسه ده. زه غواړم چې تاسو یې واورئ. که مو خوښه سوه د دې سوداګر د ګناه 3مه برخه ورماف کړئ. پیري د یو څه وخت فکر کولو وروسته ومنله. بوډا خپله کیسه پیل کړه. هغه وویل: ای د پیریانو باچا، دا وزه زما د اکا لور او زما میرمن ده. ما 10 یا 40 کاله مخکې له دې سره واده وکړ. د وخت په تېرېدو سره له دې څخه زما هیڅ اولاد نه زیږېدی. بالاخره ما یوه مینځه رانیوله چې د هغې څخه یو هلک پیدا سو. 15 کاله مو ټول په عیش و عشرت کې ژوند وکړ. بدبختانه په دې وخت کې ما ته سفر را پیښ سو. ما خپله مینځه او هلک خپلې میرمنې ته وسپارل او په خپله په سفر ووتم. خو زما له راتګ وروسته دې بدبختي د یوه جادوګر په مرسته له مینځې څخه غوا او له هلک څخه یې سخوندر جوړ کړی و او بیا یې دواړه په ګورم کې پلورلې وه. کله چې زه بیرته راغلم او د دواړو په اړه مې وپوښتل، هغې وویل چې مینځه مړه شوې او زوی یې ناڅرګند ځای ته تښتېدلی دی. ما په خپل زوی پسې ډېرې پلټنې وکړلې، خو هیڅ درک مې ونه موندی. دې حالت زه سخت په صدمه کې کړم، مګر ما پرته له صبر کولو بله چاره نه درلوده. په همدې حال کې لوی اختر راغی او د قربانۍ لپاره مو یو ښه څاروی واخیست. دا هم هغه مینځه وه چې زما میرمنې په جادو غوا ورڅخه جوړه کړې وه. کله چې دا غوا ما حلالوله،
نو ما یې په سترګو کې اوښکې ولیدلې. ما خپلو مزدورانو ته وویل چې دا ایسته کړئ، یو بل حیوان راولئ. خو زما دا مکرجنه ښځه په دې هر څه خبره وه، ځکه نو دې له ما وغوښتل چې همدغه غوا ورته حلاله کړم. ما په خپلو لاسونو هغه غوا چې اصلاً زما مینځه وه او زما د زوی مور وه په خپل لاسونو حلاله کړله. خو کله چې قصاب هغه له پوسته وایستله نو په بدن کې یې هیڅ غوښه نه وه، یوازې هډوکي پاتې وه. زه ډېر حیران وم، خو غلی پاته شوم او بل حیوان مې راوغوښتی. دا ځل مزدورانو یو سخوندر له ګورم څخه راوستی. کله چې زه د هغه د حلالولو لپاره هغه ته نږدې سوم نو هغه خپله خوله زما په پښو کې کښېښوده او ما ته یې په دردناکو سترګو کتل. ما هغه پرېښود او بل غوی مې راوغوښت، حلال مې کړ. که څه هم زما دې بدبختې ښځې د سخوندر په حلالولو ټینګار وکړ، خو باور مې نه ورباندې وکړ او بیرته مې ګوروان ته واستوی. څو ورځې وروسته ګوروان راغلی او ما ته یې وویل چې زما لور د جادو په علم پوهیږي او کوم سخوندر چې تا بیرته راستولی و نو زما لور وایي چې دا اصلي حیوان نه دی، بلکې د فلاني سوداګر زوی دی او د هغه مېرمنې په جادو باندې سخوندر جن جوړ کړی و او مور یې هم په غواورو بدله کړې وه چې د اختر په ورځ ذبح شوې ده. زړه مې ډوب سو او دومره ټکان مې وخوړ چې بیان یې نسم کولی. نو زه د ګوروان کور ته ورغلم او د هغه لور ته مې وویل، لورکۍ، که زما زوی بیرته په انساني بڼه کړي نو دومره مال به درکړم چې ټول عمر مزدوري ته به اړتیا ونه لري. نجلۍ وویل چې زه د چا مال نه غواړم، خو 2 شرطونه لرم. یو دا چې کله چې زه ستا له زوی څخه جادو ایسته کړم نو زما واده ورسره منظور کړه. دوهم دا چې هغه ښځه چې له ده څخه یې سخوندر جوړ کړی و باید مجازات شي. ما د هغې 2 شرطونه ومنل. هغې نجلۍ په یوه لوښي کې اوبه راوړلې او بیا یو څه پرې وویل او سخوندر یې توی کړلې. سمدستي هغه د انسان په بڼه ودرېد. ما خپل هلک په غیږ کې ونیوی او په همدې وخت کې مې له هغه نجلۍ سره واده ور وکړ. له دې وروسته د نجلۍ په خپل علم سره زما له مېرمنې وزه جوړه کړل. نو دا هغه وزه ده چې اوس زما سره ده. په اتفاقي ډول نن زه پر دغه لار روان وم چې سوداګر مې ولیدی، دلته یوازې ناست و او دلته ورغلم او د هغه د حالاتو د اورېدلو وروسته د دې قضیې پای ته په کتو پاته سوم. زه امید لرم چې تاسو به زما کیسه عجیبه او دردناکه موندلې وي او د وعدې سره سم به د هغه 3مه برخه ګناه ور وبخښئ. پیري ورته وویل، ستا کیسه ډېره حیرانوونکې ده. زه دې ځوان ته د هغه د ګناه 3مه برخه ور بخښم. بیا یو بل کس چې 2 سپي ورسره وه مخې ته راغی او ویې ویل، ای د پیریانو باچا، زما کیسه نوره هم حیرانوونکې ده. که تاسو د دې سوداګر د 3مې برخې ګناهونو د بخښلو ژمنه وکړئ زه به هم خپله کیسه وکړم. پیري وویل چې دا ښه ده، که چیرې واقعا عجیبه کیسه وه نو زه به د هغه د ګناه 3مه نوره برخه هم ورماف کړم. نو دا کس خپله کیسه داسې پیل کړه. هغه وویل چې دا 2 سپي زما اصلي ورونه دي او موږ 3 ورونه وه. کله چې زموږ پلار مړ سو نو هر یوه 15 زره دیناره په میراث ترلاسه کړ. بیا مې هلته سوداګري پیل کړه، خو دغه 2 ورونو خپل مال له ځان سره یووړ او بل ځای ته ولاړل. شاوخوا 1 کال وروسته زما مشر ورور زما هټۍ یعنې دکان ته راغی. ډېر غریب او سوال کولو ته اړ و. په همدې وخت کې زما دا بل ورور هم په اندېښمن او ویجاړ حالت کې ما ته راغلی. ما دوی دواړو ته د 1000 دینارو په ورکولو سره تجارت ور پیل کړ. څو ورځې وروسته دغه 2 ورونو له ما څخه وغوښتل چې له سامان سره بهر ولاړ سم. ما انکار وکړ، خو دغه خلکو دومره ټینګار وکړ چې مجبور سوم. خو کله چې د تجارت د توکو د اخیستلو وخت راغی نو پوه سوم
چې دواړو ورونو هغه زما ورکړې سرمایه هم ضایع کړې وه. خو له ما سره 6,000 دیناره نور هم وه او د 3,000 دینارو په ارزښت مال مې ورانیوی او موږ 3 سره ورونه په سفر روان سو. له 1 میاشتې او سفر وروسته یو ښار ته ورسېدو او خپل مال مو په مناسبه ګټه وپلورئ او له هغه ځایه مې نور مال واخیست او بیرته د ستنېدو په موخه ساحل ته راغلو. خو مخکې له دې چې په کښتۍ کې سپاره سو یوه ډېره ښکلې نجلۍ ما ته راغله او زما لاسونه یې راښکل کړل او ویې ویل چې زه یوه بېوسه او بې کوره نجلۍ یم، ته ما د مینځې په توګه خپله کړه. ما په هغې رحم وکړ او د ځانه سره مې رارهي کړله او واده مې ورسره وکړ. ښځه مې ډېره فرمانبرداره او د ښه اخلاق مېرمن وه. زه ورسره په مینه کې سوم، خو خدای خبر چې ولې دا 2 ورونه له موږ دواړو سره په کینه کې سول. نو یوه ورځ یې موږ دواړه سمندر ته وغورځول. خو هغه ښځه چې اصلاً شاپیرۍ وه زه وژغورلم او بیا یې وویل ستا په لیدلو سره ما فکر وکړ چې ته باید وازمایل سې چې آیا ته د مسکینانو او بېوزلانو پاملرنه کوې که یا. نو تا له ما سره ښه چلند وکړ، نو زه غواړم تاسو ته یو څه انعام درکړم. خو ستاسو ورونه چې پر تاسو یې ظلم کړی دی هغوی ته به هم سزا ورکوم. ما ورته وویل چې هغوی ته سخته سزا مه ورکوه، یو خبرداری ورکړه چې په راتلونکي کې داسې جرأت ونه کړي. له هغې وروسته هغه زه په لږ وخت کې خپل کور ته بوتللم او په خپله ورکه سوه. ماښام چې کور ته راغلم نو مې ولیدل چې په کور کې 2 سپي په زنځیرونو تړلي دي. په لیدلو یې ډېر حیران سوم. دا سپي زما پښو ته راغلل. لږ وروسته شاپیرۍ هم راغلله او ویې ویل چې دا سپي ستا ورونه دي چې تا او ما سره یې بد چلند وکړ. اوس به دوی 10 کاله د سپیو په شکل کې پاتې. له هغه وخت راهیسې زه دوی له ځان سره ساتم. ګورو چې کله د 10 کالو موده پای ته ورسیږي او دوی د انسان په شکل کې بیرته واوړي. نن زه هم پر دې لاره روان وم چې دلته مې دا بوډا او ځوان ناست ولیدل. د دوی د حال له اورېدو وروسته زه هم پاته شوم چې د قضیې پای معلوم کړم. زه امید لرم چې تاسو به زما کیسه خوښه کړې وي او تاسو به د پیمان سره سم د دې سوداګر 3مه برخه ګناه ورماف کړئ. پیري وویل چې ستا کیسه هم ډېره عجیبه وه، نو ما 3مه برخه ګناه ورماف کړه. اوس 3م کس پورته سو او په ویلو یې پیل وکړ. دا چې تا د دواړو د کیسې په اورېدو سره د سوداګر 1/3 ګناه ورماف کړله، نو زما کیسه هم واورئ او د سوداګر پاتې برخه ګناه هم وروبخښئ. دا 3م سړی چې د خرې خاوند و هغه خپله کیسه داسې پیل کړه. هغه وویل دا خره زما ښځه ده. کیسه داسې ده چې یو ځل زه په سفر تللی وم او شاوخوا 1 کال وروسته بیرته راغلم او د شپې په شاوخوا کې کور ته ورسېدم. کله چې زه دننه ولاړم ما ولیدل چې زما مېرمنه زما د مرۍ سره په غېږ کې پرته وه. زه چې ولیدلم نو ښځه مې ژر پاڅېده او د اوبو یو لوښی یې راواخیست، یو څه یې پرې ولوستل او هغه اوبه یې پر ما وسینځلې. زه په ورته وخت کې سپی سولم. بیا زه ووهلم او له کوره یې وشړلم. زه به بهر ګرځېدم په کوڅو بازارونو او ماښام به چې لاړم د قصاب د دکان مخې ته ودرېدم. هغه به یو هډوکی یا وازګه ما ته راوغورځوله. بس په همدغه خوړو زه ژوندی وم. یو مازدیګر چې قصاب دکان بند کړ او کور ته رهي سو، زه هم پسې ور روان سوم. کله چې کور ته ورسېدم د قصاب لور چې زه ولیدلم مخ یې پټ کړ او له پلاره یې وپوښتل چې ولې نامحرم کسان کور ته در سره راولي. قصاب ګیر چاپیره په کتو سره وویل چېرته دی نامحرم؟ دلته بل سړی خو نسته. نجلۍ وویل چې دا سپی چې له تا سره راغلی دی دا اصلاً انسان دی او خپلې ښځې یې د جادو په وسیله سپی ورڅخه جوړ کړی دی.
قصاب زما لپاره افسوس احساس کړ. هغه له نجلۍ څخه وپوښتل چې آیا هغه کولی شي چې ما بیرته د انسان په بڼه واړوي. نجلۍ وویل هو. قصاب وویل بیا ترې ژر انسان جوړ کړه. غریب په سختو شرایطو کې نښتی دی. نو د یو څه لوستلو وروسته د نجلۍ زه بیرته خپل اصلي شکل ته راوستلم. ما له دې نجلۍ ډېر کور ودانۍ ووایه او ترې ومې غوښتل چې داسې څه راکړه چې خپلې ظالمې ښځې ته یو څه سزا په ورکړم. نجلۍ وویل ښه خبره ده. بیا یې ماته یو څه جوش سوي اوبه راکړلې او ویې ویل چې کله ستا ښځه ویده وي دا اوبه ورباندې وسینځه او چې د کوم حیوان نوم ورته واخلې په هغه بڼه به واوړي. ما هم هغه اوبه راواخیستې او کور ته لاړم. زه چې کور ته دننه سوم نو ښځه مې بیده وه. ما اوبه پرې وسینځلې او خره مې ورڅخه جوړه کړله. له هغه وخته راهیسې ما دا له ځان سره ساتلې ده. د پیري دا کیسه هم ډېره خوښه سوله او ویې ویل چې تاسو انسانان ډېر سخت ظالمان یاست. هیڅ د یو بل خیال نه کوئ. اصلا په انسانانو کې ډېر داسې انسانان سته چې بڼه یې د انسانانو وي خو اصلا دوی یا سپي وي یا خره وي او یا غویان یا کوم نورې بلاوې وي. پیري وویل چې سوداګر یو ښه انسان دی او پر خپل عهد و پیمان ټینګ ولاړ انسان دی. هیڅ چاته یې ضرر نه دی رسولی او د خپل کور، چاپیریال او د انسانانو د سمون خیال ورسره دی. زما زوی یې په بې پامي کې مړ کړ. ځکه نو سوداګر ته زه د ده او ستاسو د ښو کړنو په بدل کې بخښه کوم. له دې وروسته دغه ټول کسان د پیري څخه را رخصت سو او پر خپله لار رهي سو. کیسې ولاړه پورته، زه رالم کور ته.